د کلمې پټۍ تاو تل تنظینا لارې ورکا ورکا نغلم گینا لارې ورکا ورکا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. قدرمنو واتساپ خو هم ډېر استعمال کړی خو نن راځو د واتساپ متبادل برنامه یعنی سافټویر ته چې هغه د تریما په نامه ده. لکه څرنګه چې موږ په واتساپ کې صوتي یو بل سره شریکوو، روابط ورسره نیسو، څرنګه چې ویډیو وي، عکسونه له یوه ملګري سره شریکوو، همدغسې کار په تریما کې هم کیږي. خو د واتساپ او د تریما دا فرق ده چې واتساپ تاسو د موبایل په نمبرو فعاله کوئ، خو تریما بغیر د موبایل په نمبرو فعاله کیږي. چې ګورئ دا د پلی سټور عکسونه ما اخیستي دي. په دې سټور کې دا تریما په 360 روپۍ ده، خو دا ما ډاونلوډ کړې ده. کله چې زه دا ویډیو یوټیوب ته ورپورته کړم نو د دې تریما به څرنګه ډاونلوډوئ د هغه لینک به زه د ویډیو سره ورکړم، نو تاسې هلته بغیر له پیسو ډاونلوډولی هم شئ او انسټالولی هم شئ. نو قدرمنو دغه هیلې تعارف ته په انګریزي باندې لیکلی ده، هم دغه پکې لیکلي لکه څرنګه چې ما تاسو ته وویل. خو دې عکس کې تاسو ګورئ چې دا پورته تریما د 360 روپۍ قیمت لري. دا د لاندې د تریما دوه نورې برنامې دي، یو یې سکینر ده او یو یې مایک ده. مایک یعنې هغه موږ چې پکې غږیږو او غږ ریکارډ کیږي. دا دواړه به خامخا ورسره انسټالوئ، هم به ډاونلوډوئ هم به انسټالوئ، خو دغسې دي دغه څه پیسې دغو ته نه جمع کیږي. نو قدرمنو اوس راځو چې دا تریما څرنګه فعاله کیږي بغیر د موبایل د نمبرو. نو موږ به اوس دا تریما برنامه چالو کړو. دلته به موږ دا سیټ اپ تریما دا بټن به ووهو. نو قدرمنو دلته به تاسې ګوته به په دې نمبرو وهئ تر هغه پورې چې څو دا تریما د تاسې اکاونټ جوړ نه کړي. نو دلته راځو دا ګوته په یوه پورته لیکه ګورئ چې پوره سوه. دلته دوی ما ته وایي چې انټرنټ دې غیر فعاله ده. زه به دلته یې انټرنټ فعاله کړم. نو دلته به اوس قدرمنو تاسو ګورئ چې دا پورته دا شین خط لیکلی ده، غټ لیکلی ده RP63MAC8. قدرمنو دا د ما آی ډي جوړه سوه. اوس موږ راځو مخ ته. دلته دوی له ما څخه نوم غواړي. نو دلته زه نوم ورکوم عثماني نوم مې ورکړو. اوس به زه مخکې ولاړ شم. قدرمنو دلته دوی له ما څخه د موبایل نمبر غواړي او هم ایمیل اډرس غواړي. نو دا به زه مخکې ولاړ شم، یعنی زه د موبایل نمبر نه ورکوم او نه هم ایمیل اډرس ورکوم. دغسې به دغه بټن دا به اوکې کړي، اون به کړي. دلته به اوکې کړي یعنی یس به کړي، یعنی موږ تاسو ته نه د موبایل نمبر درکوو او نه ایمیل اډرس یعنی نه د ګوګل اکاونټ درکوو. موږ بغیر د ګوګل اکاونټ او د موبایل د نمبرو فعاله کوو او چلوو. نو قدرمنو دلته تاسو کته ګورئ دا د فینش بټن. فینش معنا ختم، یعنی د موږ اکاونټ جوړ شو اوس دا ختم که. دلته به اوکې کړئ. دا خلاصه د الاو بټن. الاو معنا اجازت ورکول. نو دلته تریما ته دا اجازت ورکړئ چې دوی د موږ د موبایل شمېر وګوري چې کوم کسان د موږ په موبایل کې داسې شته چې تریما استعمالوي. نو دلته به دا خلاصه د الاو بټن ووهو. دلته تاسو ګورئ چې کار پرې روان ده. نو قدرمنو دلته تاسو ګورئ چې د موږ د تریما فعاله شوه. نو دلته تاسو ګورئ چې
دغه هم هغه د ما آی ډي دلته تاسو ګورئ آر پی یعنی پورته دا چپ لاس غټ غټ خط لیکلی د آر پی 6 MAC او 8 قدرمنو دا د ما د موبایل آی ډي جوړه سوه. اوس زه دلته چې ګروپ څرنګه پکې جوړوم اوس خو زه دلته صوتي لیږم دا د ټیسټ لپاره اوس زه دلته پکې ولیکم دا پکې ولیکم یعنی دا هم داسې استعمالیږي لکه واتساپ. اوس دلته ګروپ څرنګه کې جوړولی سم اوس لکه په واتساپ کې چې موږ ګروپان جوړ کړي دي نو دغسې هم زه دلته ګروپ استعمالوم جوړوم دلته بس دا ګروپ جوړ کړم د ګروپ نوم به ورکړم عثماني کاروان تحقیقي ګروپ او اوکې به یې کړم. قدرمنو دا زموږ ګروپ جوړ شو. دا بالکل همداسې ده چې لکه واتساپ خو د دې فایده دا ده چې کار هغه د واتساپ کار کوي خو دا ډیر سکیور ده یعنی ډیر محفوظ ده. په دې کې به د تریما په هغه کې لیکلي دي په سیټینګ کې چې کله تاسو د واتساپ له سټوره ډاونلوډوئ هلته واضح پکې لیکلي دي چې دا تریما دا کمپنۍ د حکومت ادارو له ایجنسیانو سره له کشفي ادارو سره هیڅ تعلق نه لري. نو دغه تریما د ګوګل سرور سره کوم تعلق لري. دلته کوم دوه کسان خپل منځ کې رابطه سره کوي یا څه سره شریکوي نو دا صرف هم د دوی دوه کسانو په منځ کې دا خبره پاتې وي. دریم کس ته دریم ادارې ته که د حکومت وي که کشفي که د ګوګل سرور وي هلته هیڅ د دوی صوتي د دوی خبرې نه صوت کیږي. نو قدرمنو دا ویډیو څرنګه جوړیږي څرنګه استعمالیږي تریما څومره محفوظه ده درته وکړم خو اول چې دا ځان ته کمپنۍ ده په سویټزرلنډ کې فعاله کړې ده دا کمپنۍ چې څه برنامې څه سافټویر دي خپله دوی دغه سافټویر جوړوي نو دوی د ګوګل سرور سره څه تعلق نه لري. نو دا د تریما واز ما تاسو ته وښول چې په پلی سټور کې دا په 360 روپیو خو زه چې کله ویډیو پورته کړم تاسو هلته هم داسې مفت ډاونلوډولی شئ مفت انسټالولی شئ. نو خاص کر د داسې مجاهدینو لپاره دا ډېر محفوظ شی ده چې څرنګه اکاونټ کې جوړیږي هغه مې هم تاسو ته وښول څرنګه ګروپ کې جوړیږي. اوس لکه دا عثماني کاروان ګروپ چې موږ کې جوړ کړو نو ډېر اسانه ده انشاءالله الله تعالی مې حفاظت وکړه. دا د خاص کر د مجاهدینو لپاره تر واتساپ تر فیسبوک ډېر محفوظه برنامه ده. نو قدرمنو که د دې ویډیو باره کې لا مخکې چې کوم ویډیو جوړې کړې دي په دې باره کې که څه مشوره راکول غواړئ نو د ویډیو په کمنټ کې موږ ته مشوره راکولی شئ. که څه داسې ویډیو وي له تاسو سره نو هم یې له موږ سره شریکولی شو چې نور ملګري کار ځینې واخلي. قدرمنو دا ویډیو د مخکې نورو ملګرو سره هم شریک کوئ شئ استفاده او کار ځینې واخلي. نو نورم په لوی الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.